سلام دوستانو، تاسو ته نن وایو چې د غټې ښځې سره د واده څه فایدې دي. که تاسو زموږ په چینل نوی یې نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دبوکئ. ډېر خلک په دې کې ششوکن شوي چې یاره د غټې ښځې سره به واده وکړو، د هغې به خواهشات نه یا به زموږ کار پوره نشي کولی. خو دا خبره غلطه ده. هو د غټې ښځې ډېره زیاته مزه وي، چېرته پوره سامان او چېرته نیمګړی سامان. تاسو ته پته ده چې کله د غرونو په شان غټ غټ کوناټي او چېرته د اډوکو ښکارېدو والا کوناټي. هو خفه نه شئ یار، موږ پکې کچې ته لاړو خو دومره درته ووایو چې ګوره غټه ښځه چې کومي دا سیکس هم صحیح کوي او د خاوند هغه خواهشات او په هغه هر څه پوهېږي چې د خاوند خواهشات به څنګه برابرومه. بل دې طرف ته ډېره مایل یا چې د خاوند خواهشات برابر کړي چې کم عمره جینۍ نو یو هغې کې یره وي، بل د خاوند خواهشاتو پوره کولو ته ډېرې ډډې نه لګي. داسې د غټې ښځې سره چې کله سړی میلاویږي نو د هغې په میمو چې لاس وي دې سره خواهشات ډېر زر پاسي، ځکه چې هغه برابر وي. خو چې کله د یو جینۍ دکه برابر نه نو بیا خاوند لا مزه نه ورکوي. نو غټې ښځې سره په واده کې ډېرې زیاتې فایدې دي او غټه ښځه په دې هم پوهېږي چې خاوند به خوشحاله ساتي نو په خپله به هم خوشحاله وي. که تاسو د جنسي معلومات حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دبوکئ. شکریه.